نن مې سوچ کې راغله ګوله چې راکي په ټوپک وله خو چې جنان دی رابللی کراوتی دی خپله د غماز رکیب د لاسه د پښتو کتاب مې پرېښو دهشتګرد رانه جوړېږي د پیغور له تریخ متله خدایا خوار مې کړه ملنګ مې کا کشکول را خدایا خوار مې کا ملنګ مې کړه کشکول را خو میدان کې ټیټه سترګې بدنام نه وچې شونډې مازدیګر چې یار ته ګورم خدایا شپه ورځ مازدیګر کړه ماښام نه ستا په یاد کې چې زه ستوري پرې شمارم ستا په یاد کې چې زه ستوري پرې شمارم په چشمان مې خوب حرام کړه آرام نه او سلامونه ملګرو نه کې هیلې او ډېر زیات احترامات مې ومنئ زه یم عاطف سهیل قدرمنو تاسو د معلومه چې په دې پروګرام کې مونږ تاسو د نوي شاعر سره معرفي کوو په دغه لړ کې نن مونږ سره نستې کوي او حاجي علمگیر خان چې د هیڅ طرف محتاج نه دی او حاجي صاحب تاسو ته په دې پروګرام کې او ډېر هرکلی او ډېره مینه وایو ډېر د خوشحال وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه عالمگیر دی کوم احمدزای په احمدزای کښې سینخیل دغه سینخیل غټ مزدیر زین عظیم کلی کور مې په عظیم کلی کښې دی او دعا مې دی لکړی کو او نورو څه څه وایم خو دا نور خلک چې دی دا خو مې پېژني کیدای شي چې باري خلک ته هم ټکی ویرو کې هغه مې هم وپېژني کله مې په کوبل هم وپېژني خدای چې موږ یوه مصره وه یوه سندره مې ویلې وه چې جلخونه د ورینه ورینه پکښې باندې دي دانینه ما خپل جنان ته پرېږده چې غمینه رونه ورینه دغه یوه مصره دا وه چې عالمګیره خاجرینه نوم د خیرې منګړتی کښې د کوبل هره چوله د ډړوي په وروارینه جلخونه د ورینه ورینه پکښې نشته دي زبردست حاجي صاحب که تاسو راته ووایئ چې تاسو یو سماجي او سیاسي ادبي شخصیت یې او تاسو شاعرۍ ته او څنګه راغلی څنګه میل شول او وروري مو نام الاسام دا د چارسدې نه کړي دي دا شاو کې مو د چارسدې نه یاوم په دغې وخت کې مو تقریبا چې زه ډسټرکټ کونسل ممبر جوړېدل دلته کښې مو شپږ غزل په یوه ډایري کښې وي مونه موټر کوشي ډیپ کو پاګه کښې دوه ټیپک هم وي یو مو ملخای ټیپک او یو کارباین او هغه ډایري مې هوا هغه ټیپک مو ته بیار میلاو شول په داسې موټر چې کله مور وایسته هغه ټیپک پکښې میلاو شول خو هغه ډایري خورې ورې شوه نه بیا هغې سره د مو شوق کام شو خو چې بیا کله جیل ته لوړ بیا هغه جیل شي بیا هغه شوق نه وای شو بیا مو بیا لیکل اوس سره 250 تقریبا داسې غزل شته ماشاءالله او دغسې مې ورسره نثر هم لیکلی دی نه او نثر مې هم ډېر عجیبه یو مې لیکلی وم چې جیل کا شان ہے بے گناہ ہے اور یوں میں لکھا ہے کہ ملا کی جنگ خان کے ساتھ اور فارم کی غذا انسان کے ساتھ او حاجي صاحب که تاسو وایئ چې د شاعرۍ هو ډېر اړخونه دي تاسو کوم اړخ ډېر خوښوئ یاره موږ خو خپل داسې کړي دي چې په دا جیل کښې مې ترجمه کړه د قرآن شریف بیا مې یاري ده چې کومه ترجمه وکړله هغه مې شپې په غزل ولیکله او تقریبا دا شینډې او دا سترګې دا مو په غونډ کې توبه کښې هم نشته دا مې نه دي ویلي داسې روغ شیونه مې ویلي دي چې کامول شیونه ته په کور شو چاته ویایې دا اعتراض نه وکړو چې بد نه لګېږي او مننه ملګرو دا و چې کوم معلومات و اهم معلومات موږ د حاجي صاحب نه واخیستل اوس به رزود او د ده نه به شعر او حاجي صاحب که تاسو د هغه کتونکي سره خپل کلام نه وای دا یوه میاشت کېږي یو شی لیکلی دی خو هغه مو د شپې خوب ولیده په خوب باندې مې جنات ولیده هغه جنات بیا مو په غزل شې ولیکه هغه چې هغه کیم په خوب کښې څه مناظرې مو ته روغلې هغه مو بیا په غزل شې ولیکلی و مې داسې لیکه چې زه په خوب وینم ویالو یا آشیانه پکې ناستې دي سل پیغلې بېګانه وایي شکر دی خاوند مونږ راغی هره پیغله په اصرار وایي اشنا لکه ډېر ستړی ستومان له دنیا راغلی کا بوډای اوس به ځوان یې نارینه ما د مخ ته پټولو عادت جوړ کو وی خشه په ښکاره راته بینه د جنت ته مونږ یو هورې ته مشګیر شه
ساداماله کوي ناوې مېلمانه زبردست او عالمګیره چې جنت ته په خوب ولید په اخلاقو به ګټې دا اشیانه بس الله دې داسې وکړي او نورو کلام سره شریک بیا مې ورسره بل هم په دغه شپه ولیکه جی ماشاءالله چې نن مې سوچ کې راغله ګله چې راکي په ټوپک وله نن مې سوچ کې راغله ګله چې راکي په ټوپک وله خو چې جنان دی را بللی کراوتی دی خپله د غماز رکیب د لاسه د پښتو کتاب مې پرېښو دهشتګرد رانه جوړیږي د پیغور له تریخ متله واړه شپې مې شوګیرې شوې په سوچو مې ورځ تېرېږي خالي وګوره نېکبخته چې رڼا به راشي کله کلیوال مې راته ګوري چې به کله لیونی شي ما په خپله خوب لیدلی چې لیلا مې یادوله خو که یو ځل لیونی شوم او د رکیب سپېره مې مړ کړو بیا به غږ وکړم په کلي چې که څوک غواړي بشکوله که مې څوک مخې ته راشي عالمګیره حال یې ګوره د مرګي زیری به ورکړم کار څه ترې جوړېدله وجی صاحب کلمونه به وایو خبره ترې به کوو تاسو تر اوسه پورې خپل کتابي شکل ورکړی دی او که نه وروري داسې وشوه چې وډمل ته ولمنر غول د میروم شاه جی بیا زندي ته وویل پارس باندې باروم شوی یم ډېر درین باروم شوی یم هسې ویلوړی په دا ډمل شي په دا ګالی شي بیا ورته وایي چې زنډی تو شولې ویلې نه کاری چې سړیا دغه نن باروم شوی دی نن باروم شوی دی په ډمل نو وروري داستو چې مو صابو وګادي اریزې څه په ګوتې روشي هغه د شپې وخوړل شي اریزې څه په ګوتې روشي هغه د شپې دا به نرم بچت کړي ځکه توپ یې ولیکم خو که کله مې هکې توپ ولیکم بیا دا ته هغې نه اندازه وخوله چې دا سړی په غړي شه شم ښه که نه او که توپ ته دغه هسې کسه وطن کسه ولیکه یې نه شم کله داسې وي چې مو په مرګي دا خلک ولیکي او کله داسې وي چې زه خپل ورته بروبر شو ویلی کوم بس انشاءالله موږ به کوشش کوو چې مرسته وشي سره څومره او بس نور که داسې کلمونه تاسو ته یاد وي خپل یاره وروري دا ستو چې خو یو خو دا چې تو ووایې که نه چې خدای خوار مې که نسمان خو غلام نه جی ډېر مې ستړی که ستومن خو ناکام نه او یو دا دی چې دا هم یو شته دی چې شړنګول یې بیړی غواړم چې په هر قدم یې چم شي دا سرکشه سر به مات کم که د بل په مخ کې خم شي د صحرا ژوندون مې لاګي د سلګۍ جنون مې لاګي شرمېدلې یاري څکه ږغریوان مجنون مې لاګي کله شګې مې په سترګو کله ټک شي زلاړم شي شړنګول یې بیړی غواړم چې په هر قدم یې چم شي دا د شپېړې لیکول شای دی که نه شړنګولی زنځیر راکه درون قدم د وزیر راکه چې مشغوري سلیمان یم د دیوانو اسیر راکه لا منصور یم د مغولو که په حق مې سر قلم شي شړنګول یې بیړی غواړم چې په هر قدم یې چم شي شراب راکه شراب راکه سمندر را محتاب راکه زه په خپل عالمګیر یم عالم راکه ګرداب راکه چې کیسه مې خو غزل شي هره لوښه مې قلم شي شړنګول یې بیړی غواړم چې په هر قدم یې چم شي جی صاحب که تاسو خپل کلام ته کتابي شکل ورکوو نو تاسو چېرته او د خپل نوم انتخاب ورته کړی او که نه کتاب ته مې دا کړی دی چې د دار ګلونه دا د تقریبا په دې کښې ډېر غزل چې دي دا د جیل دي دا اشکې لشکې یو نیم پکښې باري دی او دا اوس چې پسې ویاین د جیل نه چې وتلی دا باري دي هغه جیل والجواد دي که ډېر لرې پکښې لوټې بیا د جیل نه وتی نه شي بیا و جیل پکښې لیکې خامخا نو د دې کتابونو د اول غزل چې دی دا دی چې تا ته راځي بلې ګلزار ګلونه زه پیش کوم درته د دار ګلونه سپرلی اولې په جیل پټ تېرېدی چېرته د نه لیدل کتار ګلونه د ما په وس کې جیل د ننه ګل دی سپرلي شاندلي جیل نه بار ګلونه رایبار هم لاړو ډېر په قبر تېر شو ما راغونډ کړي و د یار ګلونه ما چې آزاد خپل چمن بیا موندلی یار ته لېږم به په بار بار ګلونه عالمګیر درومي وړي وطن ته پنډه
له سمندر نه دي بار ګلونه دا سمندر چې دی دا کلی دی او سمندر یو ملګری مې مو سره په جیل کښې بیا مې هغه مصره دا پې لیکلي دي چې عالمگیر درومي وړي وطن ته پنډه له سمندر نه دي بار ګلونه. حاجي صاحب تاسو د یو سماجي او سیاسي او ادبي تجربو په بنیاد تاسو د خپل ولس ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ داسې مې ویل جی چې نور خو پیغام نشته جی خو ودې کتله که نه بد شئ خوشحال خان بابا ورته وایي چې زه اسکه مترې سړی سړی شوملی د مغولو بادشاهي زما غړکه داسې مې ویل چې خو دا بادشاهي نه زه وایم چې که موږ دغه تور هغو نه دو دا موږ ته قیمتي دو موږ ته ښه دو که نه نورو څه پیغام یې خو دا یو ټکی که چې وخت ته خیر دی وخت ته خیر دی د قیامت غونډې نشانې تقریبا پې راکېدونکي دي او دا نشانې کښې یو دجال هم دی یا نن دی سبو دی ارتلی نه دی هنه دا یو ټکی و دغې خلکې ته که چې کسی د پیسې نغدې در سره کښېږدی په دې باندې مځکې ما کوي چې مځکه وکړې مځکه او په سار شوراوې کړي یو د وي په یوه ارب روپۍ او په سار به شوراوې یوه پیسه او پونه چې ایجادات څرنګه ظهور کېږي بیا ذاتي خیال کې د دنیو نه د دولت نه ګوتې ونیوې بیا مځکې څوک نه کو نور دا هغه یو پیغام مې دی چې کسې اخر وخت دی مځکې ما کوي پیسې نغدې شوراوی که مځکه مو خرڅېږي دا خرڅوی خرڅوی په داس خیال کې چې هغه وزیر نه وي په وزیر نه یې ورچنې که پې ته ونیږي ها خلکو پې ته ونیږي د وزیر ته نه پې ته ونیږي صحیح بس ډېره ډېره مننه ملګرو پروګرام او سر ته رسیږي د خپل کیمرامین او سعید ملنګ سره تفصیل ته ورکړئ اجازات بیا به کېږي ملاقات په مخته پروګرام کې